السلام علیکم خوږو کتونکو. خبره دا ده چې په 21مه صدۍ کې هم داسې علاقې شته چې هلته خلک د سړک د سهولت نه محروم دي. مثلا په ضلع شانګله کې د کابل ګرام، بیاړو، هاشم خیل، ډب، کماچ، دیول وغیره هغه علاقې دي چې اوس هم د هغې خلک د ګټې د زمانې د ستونزو سره مخ دي. ویل کېږي چې د دې علاقو آبادي کم و بیش 50,000 ده او دا خلک د اندورب دپاره یا د سفر دپاره کشته استعمالي او په اباسین باندې دی 80 کیلومتره پورې وځي، یعنی 80 کیلومتره سفر کوي. او دلچسپ خبره دا ده چې بعض اوقات دی سره خپل مال مویشي یعنی څاروي، غوا، میښې، ګړي بیزې هم په دې کشتو کې سفر کوي، یعنی دا مال مویشي هم دی د دې کشتو په ذریعه باندې پورې وباسي. نو دا خبره مې د حکام بالا په نوټس کې راوسته.